موبایل راواخله عزیزانو، دی موبایل موږ تباه او برباد. ملا په خپله کمره کې، طالب په خپله وجره کې، مجاهد په خپل سنگر کې، دعوت والا په سروزه او په چله او په څلور میاشتې کې، مرکز والا په مرکز کې، او دا غره کم مطلب یو خلیفه او پیر و مرشد و مرید دا په خانقاه کې دی موبایل موږ تباه او برباد کړلو. دا خبره به را سره تسلیموئ. په خپل ژوند کې پرې هیڅ شي باندې دومره افسوس نه راته درېږي لکه پر دغه موبایل باندې. الحمدلله فیسبوک والله کلرم، ټیک ټاک والله کلرم، هغه یوټیوب کې کله کله چې څوک هغه په واتساپ کې شی راوستي، هغه په واتساپ کې هغه یوټیوب بیا کتل کیږي. بس دومره قدر والله العظیم دا شان زه استعمالوم نه، ګورم یې نه. بیا هم کله مطلب که چا یو ویډیو شی راستولی نایابه او نادره راسه کتل سوي دي، والله دې خبرو موږ تباه کړو، قسم ده تباه یې کړلو. داسې موږ د ایمان اخلاص کو. غم دا دی زما ستا په فکر خدا فکر دی چې یاره ما ورته لمونځ وکړي نو خدای الله په دربار کې دا نه ویشته سلو. دې موبایل زما او ستا هغه ټولې نیکۍ را ضایع کړي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د قیامت په ورځ به یو سړی د الله په دربار کې حاضر شي، دومره نیکۍ به کړي لکه د تهامې غر، دومره نیکۍ به کړي لکه غر، خو ده ته به یوازې ذره د نیکۍ په درد ونه خوري، په ښه به ورنشي. صحابو پوښتنه وکړه ول یا رسول الله نو ولي خو دومره نیکۍ لري؟ د الله رسول فرمایي دا هغه سړی دی چې په ظاهره باندې خو د نیکۍ کولې، املا دی، بیان کوي، تبلیغي دی، هغه دعوت چلوي، پیر و مرشد دی، هغه وچاته د نیکۍ لاره چې د هغه ورښایي، ذکر و فکر ورښایي، مجاهد چې دی هغه جهاد کوي، حج عمرې والا چې دی هغه طوافونه کوي. خو هلته چې به دی کله پټ کښېنستی بیا د غلط شان کتل. پوهېږئ په دې خبره باندې؟ په دا خبره باندې نو زموږ سر نه خلاصېدی چې دا نو څنګه کېدلی شي؟ په ظاهره زه بزرګ یم او بیا زه حجرې لرم لاړ شم، زه غلط کار کوم. غلط به نو موږ چیش کول. دا خبره یې موږ نن یې زما او ستا کور ته راورسوله، مرکز ته، سنګر ته، د هغه رقم خانقاه ته، مسجد ته، حجرې ته دا خبره راورسوله. نن زموږ په دې خبره سر خلاص و چې موږ کومې نیکۍ کوو، هغه نیکۍ چې ما او تا بیا کله ګناه کوو، په خلوت کې کوو، یوازې کوو، هغه ګناه وي زما او ستا ټولې نیکۍ چې دی هغه راسوځي. ولګوئ اندازه ولګوئ عزیزانو. لکه یو سړی را روان شي، یو ټینکۍ یې جوړه کړې ده د اوبو په مځکه کې، اوس دی اوبه وراچي، هغه ټینکۍ چې دغه لیک ده دا اوبه چې دي هغه بله خواته روانې دي. د ده خو دا خیال دی چې ما ټینکۍ ډکه کړې ده، اوبه ډېرې دي، او سهار چې سر پورته کړي نیمه ټینکۍ، هغه نورې اوبه څه سولې، هغه لیک ولې هغه ولاړې ضایع سولې. زما او ستا چې دا کوم عملنامه ده دا یو پارسل دی، دا ما تا چې کومې نیکۍ وراچوو لاندې هغه سروی ده، دا پارسل سروی دی، دا هغه ځای زما او ستا نیکۍ وځي او ما او تا په خبر نه یو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمیل دا خبره د ټول جهان دپاره ده. ها که چا لمونځ قضا کړی و د لمانځه قضایي راوګرځوه، بیا الله په دربار کې وژاړه، یا الله ما ته معافي وکړه، یا 2 رکعاته نفل وکړه، الله رب العزت چې تا کم لمونځ پر کم ټیم نه و کړی، بیا دې قضایي راوګرځوله، هغه ګناه به الله در معاف کړي چې تا د ټیم پابندي نه وکړې، یا دې د چا حق خوړلی ورسه هغه حق ورسوه. دا دوې خبرې ستا. دا خبره د چا دپاره ده؟ که د چا څه غلط کاري وسوله، بدکاري وسوله، شراب وڅښل سو، د هغه رقم بدنظري وسوله، اوس دی رالی په جومات یې لمونځ وکوي او دا یې وویل چې الله ما ته معافي وکړه، ما غلط کار سوی، لکه هغه صحابي چې له ما غلط کار سوی دی. موږ ته خدا نه وایو ګرسره، موږ دا نه وایو چې له ما غلط کار سوی، نه مې له الله دا غوښتې ده چې الله ته ما ته معافي وکړه. الله فرمایي تا له ما غوښتې نه ده، زه تا څنګه معاف کړم؟ پتا کی به طلب وي، پتا کی به طلب وي، پتا کی به امید چې الله ستا دربار لراغلی یم، بیا چې ته دا کوم لمونځ وکړې پر هغه باندې الله رب العزت تا معافوي. نو ان الحسنات یذهبن السیئات، دا معنا چې ستا نیکۍ به ستا ګناوي چې دی هغه در رضوي، هغه به لرې کوي. ذلک ذکرا للذاکرین، دا د هغه چا دپاره نصیحت دی چې کوم څوک نصیحت قبلوي، کوم څوک نصیحت اوري، کوم سړی په نصیحت باندې عمل کوي. کنه ډېر خلک ستا هغه ګرځي د هغو دپاره دا ګټه چې د هغه کوي نه.